افغانستان یو امن او له هر ډول فساد پاک هیواد دی. تازه طالب مشرتابه تر واک لاندې ادارو کې د اړیکو پر بنسټ د خپلوانو او انډیوالانو استخدام منع اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم هر مسؤل طالب چارواکي د کورنۍ غړي او خپلوان په ادارو کې ګمارلي چې ورسره مسلکي ځوانان بې دندو شوي دي. د فرمان پر اساس مسؤلین په خپلو ادارو کې یوازې ډرایور، اشپز او ساتونکي ګمارلی شي. د فرمانونو حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست ټولو ملکي او نظامي ادارو ته لارښوونه کړې چې د یاد فرمان اطاعت وکړي. له دې وړاندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي و چې په میلمستیاو کې د ګډون او ډالیو اخیستلو حق نه لري.